سره خلاصېږي باندې query request searching اوس په دغه دې خو مسار پاده کوم درسونه او په دا څوره کمیشن مشکله خلاص شي دا کروز کا بل خلاص نو دا ځان دي نو یار سخت دي ډیر اسانه ډیر ساده دي ښه راځو بیا نن موږ درس چې کوم دی هغه څه شي دی query ده عبید الله څنګه سره خلاصېږي باندې ډیر اسانه دا تکرار چې تکرار کوم ډیر نو اوس فارمرز سره شروع کړی ډیر کوم لازم کې کتري او په طریقه هم سره خلاص کړي بالکل دا په بل ورته درس ډیر سخت دی دا ډیر ډیر سخت Thank you. PO is the P present A object. See that? Наличие дасы. Trebuie și diviziunea de ce se destină de linia de dasi. अच्छा देख सुना मैं जोड़ी और सवाल पूछा था ना वो तो बोला प्योर टेस्ट में होता है प्रेजेंट अब तक बोल रहा अब तक ए मुसा रहमान अब बोले अब बोले मैं दुला मैं लड्डू Yes. Sheer Ahmad. شا راځو شابه څه شی یږدو اوس راځو ټیبل خو شاباس کیوري ټیبل په نامه ټیبل اوپن کوو چې دې کې موږ څه لیکلي Salam alaikum. Ustaz icazə var. Oh, yes, yes. Sheer Ahmad Ustaz. Ha? ګوره راځو شاباس ټیبل ته راځو په ټیبل کې وګورو چې ښه دا زموږ سره شاباس یو ټیبل دی ښه ډیزاین ته راسئ دا ټیبل موږ جوړ کړی دی ګورئ په دې کې ایډي ده نیم دی آیټمز دي پرایس دی او ټوټل دی مطلب دا دی چې موږ تاسو په دکان مطلب دا مختلف شیان لپاره استعمالوي چې هغه د ایکسل فارمولې دي موږ دکان کې کار کوو یا مثلا دواخانه کار کوو یا بل شي کار کوو څنګه یو فارمولا مطلب جوړه کړو چې پایټن کې موږ هر شی ولیکو او هغه اتوماتیکلی ضرب چې شي پرایس یې او ټوټل کې موږ ته نتیجه راوړي ترمینوس پلاس پوهېږئ باندې څه په دې کې موږ اف سټیټمنټ په کیوري کې نه استعمالوو صحیح ده چې اف سټیټمنټ په کیوري کې څنګه استعمالیږي راځو بل خو دا ډسکرپشن خو پوهېږئ دا آپشنل دا د فیلډ لپاره دی چې شی لیکي هلته درته ښیي ښه خیر اوس راځو کریټ ته راځو کریټ کې راځو ډیزاین کیوري ته راځو په ډیزاین کیوري کې راځو د کیوري ټیبل په نامه دا اډ کوو ډبل کلیک به وکړئ دا به ټول دلته اډ کړو صحیح شو رائټ کلیک وکړئ ته زوم ته راځي یا بیډ ته راسئ بس یوه خبره ده صحیح ده دلته ولیکئ چې ډبل کوټیشن آی ایف کوو شروع که چیرې آیټمز
equal to quotation د چی سره سي مثال دا چی شت په پاره درته جوړ کنده فارمول شابس کمپیوټران سیل کمپنی ده صحیح ده کمپیوټر کمپیوټر ال یعنی لپټاپ نو کوټیشن کاما بیا څه شو که بیا پرایس راواخه ضرب که په څو کې مثال یو کمپیوټر په څو دی دا مثال په 10,000 کاما ایف کو شروع که چیرې آیټمز equal to quotation د چی سره سي مثال د ماوس سره quotation کاما نو بیا څه وکړه پرایس راواخه ضرب که په څو کې مثال یا دونه ظلم مکو یار کاما ایف کچیر گاوس items equal to quotation د چی سره سي دا کیبورډ سره کوټیشن کاما نو بیا څه شو که پرایس راواخه ضرب که په څو کې په 200 کې کاما اف کچيري همدا items equal to quotation د چی سره سي مانیټر کوټیشن کاما بیا پرایس راواخه ضرب که په څو کې په 2000 کې ادروایز که اوس باندې یو دوه درې ټولو صحیح شو اوس راسي کیوري رن کا غلطي بخښه ده ښه غلطي څه غلطي بخښه ده څوک اوسونه شروع کړي وه یو دوه درې څلور صحیح شو رن کا صحیح شو اوس ګورئ دلته راسئ ریکارډ ختم کړئ اوس راځو مطلب دلته دی احمد په نامه نفر دی څه شی رانیسي کیبورډ رانیسي کیبورډ رانیسي اوس مطلب پرایس یې څو دی یو څو دانې اخلي کیبورډونه درې دانې څو کېږي سر مو خلاص باندې ښه دا فیلډ باید موږ رینیم کړو نه دا به ایسته کړو صحیح دی create design query انشاءالله سر هم خلاصیږي quotation if cost price items equal to quotation د چی سره کمپیوټر لپټاپ والا تر quotation کاما QT ضرب که د چی سره د 4000 سره کاما کو شروع items equal to quotation د چی سره ماوس سره quotation کاما نو بیا QT ضرب که په څو کې په 150 کې کاما کو شروع items equal to quotation د چی سره کیبورډ سره quotation کاما QT ضرب 300 داغه نه بعد کاما ایف کو شروع که چیرې
شي items equal to quotation د دې سره لوډونه سره monitor quotation comma qt ظرف په بچش کې quantity ظرف په بچش کې دوه کې 3000 کې comma if cows kachiri items equal to quotation د چی سره سي دا لوډ سپیکر سره لوډ دغه سپیکر کاما quotation کاما نو بیا quantity ظرف په بچو کې بزده سوی څو کوس مو شروع کړی شابه یو دوا درې څلور پنځه شپږ دانې پنځه دانې دي نه یو دوا درې څلور صحیح ده دا چې کې ده نه وسرن کې صحیح شو مشکل راغلی دی بخښه ګوري بیا هم کیبورډ موږ نه ور کړی داسې بعد ماوس و ګوري ماوس کیبورډ ته موږ غلط کړی دی ماوس شاید سپیل غلط ګوري سپیل غلط بیا د فارمولا رزلټ نه ورکړي نه کیبورډ چیر موږ لیکلی دی او خدا چې ګوري دا اوس دا کلوز کې دا کیوري صحیح ده دا صحیح د چیش کیوري ده دا کیوري 1 په نامه حساب کې اوس مطلب دا دی چې تاسو په ټیبل کې کوم څونه لیکنه کوئ هغه ته کیوري کې خپل اوس مثال موږ راته په کیوري کې وګورو څونه فرق دی هغه یو احمد دی موږ راځو دا په ټیبل کې نور اضافه والی کوو مطلب بل د خالد په نامه راځي چې شاخي کمپیوټر څو دانې مثلا 15 دانې ورې صفر راغلی دی ولې صفر راغلی دی آفرین موږ لپټاپ ورته لیکلی وو علم نه دی ورکړی خالي یې چې اوس اضافه کو ګوره پرایس په لرو بس بیا حالت دی کمپیوټر ال حتما نه فارمول کې کوم راغلی ده یار ته سم ځاګ نه کوي تاسو مغزه خراب کړه ما شاه صحیح هیڅ مشکل نه سمج په ټیبل کې اخته یو صحیح ده بل ازو مطلب ولی احمد چې شاخي لوډ سپیکر څو دانې و دانې بل کریم راضي مطلب چې شاخي کیبورډونه صحیح ده څو دانې 300 دانې اوس راسي دا په کیوري کې اضافه والی راغلی اوس مازې کیوري رن کړي ګورې حساب یې ټول خپل راایستلی دي ضرورت نشته چې تاسو حساب راوباسئ سر مو خلاص وباندې او دا ټول حساب چې دی د خپله کړی دی مطلب وایي ستا سره په دې سټور یا د شاپ یا د دوکان کې څه شی دي د احمد په نامه یو نفر راغلی دی یو کسټمر او چې څه وړی دی ایټم ماوس یې وړی دی کوانټیټي څو سوې ده 3 دانې وړي دي مقدار یې 3 دانې دی چې هغه څو سوي دي آفرین سر مخلاص اوس ګورئ باید په دې کې دا معلوم شي چې مطلب اوس دا په دې کې یو شی هایډن دی ورک دی څه شي ورک دی د یوه دانه قیمت ورک دی باید د یوه دانه قیمت هم پیدا شي چې یو دانه پکې وي سر مخلاص آفرین دا به دوام دی ولې ورته نشم یو دانه ورته نشم نو بیا د یوه حساب را بس مطلب دا دی چې اوس یو شی ورک دی مشته دا مشته نه معلومیږي که کسټمر ته ښه کناز ورکوي هغه راځي وایي یاره ته خو به ورته وایه چې موس ښه موس څو دانې شو 3 دانې شو ټوټل یې څو شوې 4.5 شوې دانه به څو دي او ګرینډ ټوټل ولې نه ګرینډ ټوټل هغه بیا فارم کې را باسو ګرینډ ټوټل او فارم کې د دې ګرینډ ټوټل راغلی صحیح ده
اوس راځو دې دپاره یو بل چل کوو چې موږ راځو دلته ډیزاین ته راځو د ټیبل څه شی موږ ول پکار دی unit price. प्राइस دی نه اوس راسه د یو نرخ څو دی مثال یو ماوس دی ماوس په څو دی په 1.5 سر دی کمپیوټر په څو دی مثال په 50,000 دی دلته اوس 50,000 او بل چیز دی لاؤډ سپیکر 500 دی او کیبورډ په څو دی 300 مانیټر مثال په 3000 دی خالد راځي یا مثال قاسم څه شي مانیټر وړي صحیح شو ښه اوس دې کې راځو بل قسم فرمول لګو ښه دا کیوري وان به ختم کړو راځو کریټ ته کریټ کې چې ته راځو ډیزاین کیوري ته راځو دا انټر کوو ښه دلته به څه چل کوو شابس आवाज څنګه فرمول لګو Качири. हाँ डबल डॉट आई एफ कब शुरू आइटम्स मसावी कोटेशन इक्वल टू कोटेशन द चीज तरह से कंप्यूटर एल सर से मतलब या कोटेशन कामा प्राइस ज़रबे QTY कामा एफ कचीरी काउस आइटम्स इक्वल टू कोटेशन द चीज तरह से دا ماوس سره کوټیشن کاما نو څه وکړه پرایس ضرب کړه چی سره د کی ټی وای سره کوټیشن کاما صحیح ده مون کوټیشن بیا کاما ایف کو شروع کچیر آیټمز equal to quotation the cheese sir se the loud speaker sara quotation comma price zarbe qty da comma wali wala خو دا بل سیستم روان دی ورو دا بیا ورسته بوله دا خپل نه خلاص دا خپل نه خلاص کاو شروع کچيري چی شي آیټمز equal to quotation د چی سره سي مانیټر سره سي quotation کاما نو بیا پرایس KTY سره کا کاما F cows items quotation equal to quotation دا وایي که چیرې مساوي سي د مومن کادر سره مومن کادر پېژنې مومن کاریډر کورسس کاریډر ورته وایي دا مولوي صاحب دلته راغلی و هغه غریب نه سوی ویلی بره وایي دغه مولوي کادر دی که څه شي دی مولوي کادر اوس دا دی ناست ده خندلی اوس دی وایي مولوي کادر
ښه د چی سره د مولوي قادر سره دا مولوي قادر کوټیشن کاما اف کوټیشن کاما پرایس زرګي کی ټي وای بیا هغه نه بعد 1 2 3 څلور کوسونه شروع کړي ادا 15 استز بلا دی دا برن ګورې دا څنګه سیستم شابس سر خلاصوي شه سر بخلاصوي سر بشوروي شه وز راځو شابس دې ځای کې موږ سره مطلب نیم څه شي کسٹمر راځي مطلب څه شي ولی ولې دی څه شي واړی ایټم کمپیوټر ایلو پرایس په څو دی دانا 15000 څو دانی وړي دی دای لاس دانی وړي باید څو راشي نور سره به زبانه انداز تکړه ده چې یار سر مخلاص باندې نو اوس ګوري راځو بل نفر مطلب کسٹمر راځي یا ته چې غلط څه و هغه کې بورډونه غوښته موسونه موسونه هغه نرخ درکې موسونه بیا څو دانی دي په څو دی موس 200 دی بیا د 200 حساب دی سر مخلاص باندې صحیح بدلاس 200 باندې او دلته استاد کوم هر نرخ په پرایس کې ورکړه به چلیږي او کابل طریقه استعمال کوي یو ځای نه چلیږي بالکل دا خبره سر مخلاص باندې صدق کې پرایس او چې خپل لیکه ټوټل دا خلاص او مطلب دا دی چې دا موږ ته معلوم شو چې یو کس یا کسٹمر راځي ولی چې شوړي ماوس دا ماوس پرایس څو دی دا نه وي په 200 دی نو څو دانی دی وړي د لاس دانی نو څو ټوټل کې روز ګوري ټول حساب مطلب په اصطلاح کلیر یا صفاس موږ ته معلوم شو چې حساب سره کوي سر مخلاص باندې بس ته نور دی مې بس نو خو دا سر تخلاص تاسو له وایي نو خو دا کیسه چې مونږ اوسه